بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو مالدارانو سلامونه او نیکې له توحید علي عظیم ما د لر سپین غر زراعتي او مالداري شرکت څخه موږ د اوزنابروک اوجي جینټیک مصنوعي القاح چې تاسو ته افغانستان ته راوړو دا یو نمونه ده چې دا چامپین شوله او دا غوا ده چې تقریبا په خپل ګروپ کې چې دی هغه لوړ مقام ترلاسه کوي. د هغې وجه دا ده چې د مخکې خپې او خصوصا سټې دي کلنکت نری دی سکاپولا بیا ژوروالی د ګیډې او بیا د غولانځه چې د مخکې دا ډېره زیاته منظمه ده او بیا د دوی د وروسته غولانځه چې تاسو دلته وګورئ دلته نو عرضم لري او طول هم لري او منځ کې هم ډېره زیاته برابره ده. یو د یو ښه نسل هغه د بهترین ولسټین هغه خصوصیات چې دي ټول په دې کې پرفیکټ یا هغه اعلی شکل باندې کېږي. تاسو هم که غواړئ چې د لر سپین غر زراعتي او مالداري شرکت د اوجي جینټیک تخمې ترلاسه کړئ نو تاسو دپاره چې دی دغه غوا چې دی یو نمونه ده تقریبا چې دی د 12,000 او 14,000 او د 14,000 تر 2,000 لیټره پورې چې دی شیدې کوي. دا غولانځه چې تاسو لیدلی شئ په خپله. How old is she? How old is this cow? Wie viel Kälber, Abkalbung hat sie 4. Alter, ja, steht im Katalog. So 4 دفعه چوچه زیده؟ Wie viel Mal hat geboren? Der Kalb 4 Mal. 4. خو 4 دفعه زیده. You're using always OAG genetic? Semen you're using always for genetic, the sperm of OAG genetic? OAG, ja. Yes, OAG. Ja. So you're working with OAG since long time? Since how many years? بگو چقدر هم همیشه که امروز OAG کار میکنی؟ How lang, wie lange sind Sie arbeiten bei OAG, diese Firma meinen Sie? Bei der Firma? Ja. Nee, ich bin nicht bei der OAG beschäftigt. Also ich bin Züchter. Wie lange? Ich bin der Besitzer von der Kuh. Also, Megafon Freudeschatz. Okay. So you're a farmer of OAG genetic, farmer. So أنا دوستای عزیز ببین بسیار یک نسل آرام است. تبریک, congratulations for the we're happy for you, for your efforts, the family. You did a great job, and we're just passing a message so farmers can learn to recognize the best cow and to improve it and use the OAG genetic semen to improve their local cows. So this is a good example. Thank you so much. Vielen Dank.